کله چې موږ موبایل باندې انټرنیټ آن کو مختلف قسم ایډز موږ د موبایل په سکرین باندې شو کیږي. اوس دا قسم ایډز موږ څنګه بندولای شو چې بالکل زموږ په موبایل په سکرین باندې دا قسم ایډز نه راځي. خو راځي د سوي جنا تاسو موبایل کې داسې اپلیکیشن دی چې تاسو ته دغه پته نشته او دغه اپلیکیشن تاسو د موبایل په سکرین باندې بار بار ایډز راولي تاسو ډیر تنگ راغلي. اوس دغه اپلیکیشن موږ معلومول څنګه شو ډیر اسانه طریقه را په اسانه طریقې تاسو معلومول شي ویډیو ځان سره سیو کړئ اسانه طریقه درنه هیر شي. د دې معلومول لپاره موږ اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. هغه اپلیکیشن موږ لا ډایرکټ معلوموي چې دا د اپلیکیشن دی. د دې لپاره تاسو خپل کروم براوزر کولا کوئ یا بل براوزر کولا کوئ او سرچ کوئ پکې APK وینام څنګه تاسو پر سکرین ښکاري همدا چې سرچ کوئ. فرست نمبر کوم ویب سټ تاسو راوړي دا ویب سټ تاسو اوپن کوئ. کله هم تاسو دا ویب سټ اوپن کوئ دلته کې سرچ بار دی. د سرچ بار کې تاسو سرچ کوئ پوپ اپ. کله هم تاسو پوپ اپ سرچ کوئ دا پوسټ په تاسو راوړي دا تاسو اوپن کوئ. لاندې اخر یخ تاسو سکرول کوئ دلته ډاونلوډ دا بٹن په باندې کلیک کوئ او دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ. کله هم تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ اوپن کوئ دغه شنه انټرفیس په تاسو شو کیږي په دغه شی باندې یو څو پری کلیک کوئ. دلته کې به لیکل دی ګریډ تاسو پر ګریډ باندې کلیک کوئ او دا اپلیکیشن تاسو پرمیشن